السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ایمل د اروپا څخه سلامونه را لیږلي او د سلام نه وروسته لیکلي چې زه یوه پوښتنه لرم. پوښتنه مې دا ده چې زه ډیر زیات ګنهګار یم او د خپلې بخښنې نه مایوسه یم چې الله رب العزت به ماته بخښنه کوي که به یې نه کوي. نو که اوس زه د خپلو ګناهونو نه توبه وباسم، الله ته متوجه شم، الله رب العزت زما توبه قبلوي که یې نه قبلوي. الله رب العزت په خپل کلام کې او نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپلو ګڼو احادیثو کې ترغیب توبې طرف ته ورکړی دی، او تر څو چې یو انسان شرک ونه کړي، الله رب العزت د هغه نور ګناهونه ده ته د ده په توبه باندې معاف کوي. الله رب العزت په خپل کلام کې فرمایي وتوبوا الی الله جمیعا ایها المؤمنون لعلکم تفلحون. الله فرمایي ای ایماندارو، تاسو ټول الله رب العزت ته توبه وکړئ، الله ته رجوع وکړئ د دې دپاره چې تاسو فلاح او کامیابي ومومئ. همدارنګه الله رب العزت په خپل کلام کې په بل ځای کې فرمایي استغفروا ربکم ثم توبوا الیه. تاسو د خپل رب نه بخښنه وغواړئ او هغه طرف ته رجوع وکړئ. همدارنګه الله رب العزت په خپل کلام کې په بل ځای کې فرمایي یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبة نصوحا. ای ایماندارو، تاسو الله رب العزت ته توبه وکړئ، الله ته رجوع وکړئ، ریښتینې او د اخلاص توبه. نو الله رب العزت په خپل کلام کې په ګڼو ځایونو کې خپلو ګنهګارو بندګانو ته د توبې ترغیب ورکوي چې تاسو نه که کم ګناهونه ستاسو په ژوند کې شوي دي په هغې پښیمانه شئ، الله ته رجوع وکړئ. امید دی چې الله رب العزت تاسو ته بخښنه وکړي. خو توبه درې شرطه لري. لومړنی شرط یې دا دی چې په هغه وخت کې به ته هغه ګناه پرېږدې. دویم شرط یې دا دی چې ته به په خپلې ګناه باندې اظهار د ندامت او د پښیمانتیا کوې، خفه به یې کړې. او دریم شرط یې دا دی چې په راتلونکي کې به ته دا تصمیم لرې چې زه به بیا ګناه نه کوم. که تا په خپلې توبه کې دا درې شرایط مراعات کړل، نو توبه دې منظوره ده، الله رب العزت به درته قبلوي. او دا چې نن توبه او سبا بیا بد عمل، بله ورځ بیا توبه، بله ورځ بیا بد عمل، العیاذ بالله، دا په الله باندې مسخرې دي. همدارنګه د بخاري حدیث دی، راوی د حدیث حضرت ابي هريره رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمای سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. ابو هريره رضی الله تعالی عنه فرمای چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه مې واورېدل چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل په الله قسم زه د الله نه بخښنه غواړم او هغه ته توبه کوم په ورځ کې د 80 ځلو نه زیات. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د الله محبوب دی، فخر موجودات دی، سرور کائنات دی، هغه په ورځ کې 80 ځلې د الله رب العزت نه بخښنه غواړي. نو زموږ او ستاسو څه حال دی؟ کومه ورځ کې د 10 ځلې د الله رب العزت نه بخښنه غوښتې، او حال دا چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مخکینی او وروستني ګناهونه ټول بخښل شوي، هغه په ورځ کې د الله نه 80 ځلې بخښنه غواړي. ته ځان سره سوچ وکړه چې تا په ورځ کې څو ځلې د الله نه بخښنه غوښتې، چې وخت دې په ګناه کې تېرېږي. همدارنګه د مسلم حدیث دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایی یا ایها الناس توبوا الی الله واستغفروه فانی اتوب فی اليوم 100 مره. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایی ای خلکو،
تاسو الله رب العزت ته توبه وکړئ او د هغه نه بخښنه وغواړئ، زه هم الله رب العزت ته په ورځ کې 100 ځلې توبه کوم. د بخاري په حدیث کې 80 ځلې او د مسلم په حدیث کې 100 ځلې راغی. همدارنګه د بخاري او د مسلم حدیث دی. راوی د حدیث حضرت انس بن مالک انصاری رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمای قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لله افرح بتوبة عبده من احدكم سقط على بعيره وقد اضله في ارض فلات. حضرت انس رضی الله تعالی عنه فرمای چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي الله ضرور د خپل بنده په توبه د هغه بنده نه هم ډیر زیات خوشحالیږي چې د اوښ سره بغیر د تلاش نه میلاو شي، کله چې ترېنه هغه په صحرا کې ورک شوی. په صحرا کې اوښ ورک شوی دی، غیر له دې چې هغه وغواړي مایوسه دی اوښ په خپله ورته پیدا شي، دا به څومره خوشحاله مشبه عین د مشبه به نه وي، نو الله رب العزت د یو ګناهګار په توبه باندې څومره خوشحالیږي. همدارنګه د مسلم په حدیث کې راځي الله اشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاستجع في ظلها وقد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح. مسلم پر روایت کې راځي خامخا الله رب العزت د خپل بنده په توبه ډیر خوشحالیږي. کله چې هغه ورته توبه وکړي د هغه بنده نه هم ډیر زیات دی چې په یو بیابان کې په خپله سورلي وي او هغه ترېنه ورکه شوه او په هغې د خوراک او څکاک هم تړلی و، نو دی د هغه نه مایوسه او ناهیله شي او یوې ونې ته راشي او د هغه په سوري کې ډډه ووهي پرېوځي. دی د خپلې سورلي نه مایوسه دی، ناهیلی دی، په دې دوران کې دی. همداسې وي چې کله راپاڅي وګوري نو هغه سورلي د سره د ده په خوا کې ولاړه، نو د هغې جلب ونیسي، بیا د ډېرې خوشحالۍ نه ووایي ای الله تعالی ته مې بنده یې او زه دې رب یم. یعنې د ډېرې خوشحالۍ نه خطا شي، ژبه یې بېقابو شي، داسې ونه وایي چې زه دې بنده ته مې الله یې، داسې وایي چې ته مې بنده یې زه دې رب یم. الله رب العزت د یو ګنهګار مسلمان په توبه باندې دومره خوشحالیږي. همدارنګه د مسلم بل حدیث دی. راوی د حدیث حضرت ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمایي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. ابو موسی اشعری فرمای چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل یقینا الله تعالی د خپل قدرت او برکت لاس د شپې را اوږد کړي د دې دپاره چې د ورځې ګنهګار توبه وکړي او د توبه قبوله کړي، او د ورځې د خپل د برکت او د قدرت لاس را اوږد کړي چې د شپې ګنهګار توبه وکړي او د توبه قبوله کړي، تر دې چې لمر د مغرب نه راوخیږي. دلته د لاس نه مراد داسې نه دی لکه چې د مخلوق لاس وي، ځکه چې د الله رب العزت لپاره جسم نشته، ځکه چې هر جسم او اندامونه د خپل د جزونو نه مرکب وي او هر مرکب خپلو اجزاو ته په خپل ترکیب او وجود کې محتاج وي، او الله رب العزت خو محتاج نه دی، نو ځکه دلته د لاس نه مراد د الله رب العزت د رحمت د صادر غاړول دي.
یعنې د برکت او د قدرت لاس راوږدوي تر څو هغو کسانو چې شپې ګناه کړي د هغو توبه قبوله کړي یا تر څو هغو کسانو چې د ورځې ګناه کړي د هغو توبه قبوله کړي. همدارنګه د مسلم بل حدیث دی. راوی د حدیث حضرت ابي هريره رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من تاب قبل ان تطلع الشمس من مغربها تاب الله علیه. چا چې د قبلې د طرفه د لمر د راختو مخکې توبه وکړه نو الله رب العزت به د ده توبه قبوله کړي. همدارنګه د ترمذي حدیث دی. راوی د حدیث ابن عمر رضی الله تعالی عنهما دی. هغه فرمایي عن النبي صلی الله علیه وسلم قال ان الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یقینا الله تعالی د بنده توبه تر هغه وخت قبلوي تر څو د ده روح تر مریه پورې نه وي راغلی. مطلب دا چې الله رب العزت په خپلو بندګانو ډیر مهرباني کوي او د آخري وخت پورې د هغوی توبه قبلوي. نو بنده باید د الله رب العزت نه مایوسه نشي او هغه د خپلو ګناهونو نه توبه وکړي، الله رب العزت ته رجوع وکړي. نو ته ناهیلی کېږه مه. که تا نه ګناه شوي ته پرې پښیمانه او غواړې چې دا ګناه پرېږدې او راتلونکي کې هم دا تصمیم لرې چې زه به بیا ګناه نه کوم، امید ده چې الله رب العزت ستا ګناهونه معاف کړي او ستا توبه قبوله کړي. یم عاجز ستا بنده ستا غلام کبریا ستا کرم ستا احسان ما معاف کړي الله. یم عاجز ستا بنده ستا غلام کبریا ستا کرم ستا احسان ما معاف کړي الله. سترګې نه لرم زه څنګه پورته کړم سر په ګناه یم مجرم پای به څه وي اخر. سترګې نه لرم زه څنګه پورته کړم سر په ګناه یم مجرم پای به څه